قربانی په کومو کسانو لازمه ده او په کومو کسانو نه ده لازمه. زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د قربانی په حواله سره یو څو اهم خبرې بیانوم چې قربانی په کومو کسانو لازمه ده او په کومو کسانو نه ده لازمه. یو دا خبره او دویمه خبره ده چې په کومو کسانو قربانی لازمه نه ده، یعنی هغه غریبانان دي، قربانی په فرض نه ده او دوی دا غواړي چې موږ د قربانی وکړو، نو آیا دوی قربانی کولی شي او کنه شي کولی؟ یو دا خبره او درېمه خبره ده چې آیا قربانی د پاره قرض پیسې راغشتل جایز دي او کنه؟ یو دا خبره او څلورمه خبره چې چا سره 2 تولې سونه ده یا 1 توله سونه ده سره زر دي، آیا په دې قربانی لازمه ده او که لازمه پې نه ده؟ نو دا یو څو خبرې به تاسو سره انشاءالله په دې ویډیو کې بیانوم. کوشش وکړئ دا ویډیو کمپلیټ وګورئ، ټول ویډیو وګورئ چې دې ټولو خبرو نه تاسو خبردار شئ. ټیک شو؟ ټولو نه اول دې خبرې ته راځو چې قربانی په چا لازمه ده او په چا نه ده لازمه. زموږ عزتمندو ښه په اسانتیا سره پې زه تاسو د پیولو کوشش کوم، ویډیو په توجه سره وګورئ انشاءالله اوس په تاسو پېښ شي. ګورئ زموږ عزتمندو چې چا سره په 3 ورځو کې، یعنی د اختر په ورځ باندې، اختر نه بعد چې کومه ورځ ده په دغه ورځ باندې او هغې نه پس چې کومه ورځ ده، په دې 3 ورځو کې چې چا سره د قربانۍ نصاب برابر شو، بس په ده باندې قرباني لازمه ده. او چې په دغه 3 ورځو کې، یعنی اختر په ورځ، اختر نه بعد چې کومه ورځ ده او هغې نه پس چې بیا کومه ورځ ده، په دې 3 ورځو کې چې چا سره د قربانۍ نصاب برابر نه شو، بس په ده قرباني لازمه نه ده. اسانه خبره ده. خو اوس د قربانۍ نصاب څه شی دی چې چا سره دا نصاب برابر شي، په ده قرباني لازمه ده، نو دا نصاب څه شیز دی په دې څه تاسو پوهیږم. ښه زموږ عزتمندو نصاب چې دی د قربانۍ یو څو شیزونه دي. لومبانۍ سره زر سونا، دا سره زر سونه دي 19 تولې چې چا سره صرف اور صرف په کور کې سونه ده، باقي ورسره چاندیم نشته دی او دولت هم ورسره نشته دی او په کور کې زیاتی سامان هم نشته دی، نور هیڅ هم ورسره نشته، بس صرف او صرف 19 تولې سونه ده ورسره، بس په ده قرباني لازمه ده. دا 19 تولې سونه ورسره په دغه 3 ورځو کې رااله، اختر پر ورځ، اختر نه بعد او هغې نه بعد چې کومه ورځ ده، په دې 3 ورځو کې د سره 19 تولې سونه رااله او نور ورسره هیڅ نشته دی، بس قرباني په لازمه ده. او که چېرې 19 تولې نه کمه سونه ده او باقي ورسره هیڅ هم نشته دی، دولت هم ورسره 1 روپۍ هم نشته دی، چاندي هم ورسره لږه شان هم نشته دی او ضرورت نه زیات سامان هم ورسره نشته، او سونه چې ده 19 تولو نه کمه ده، بیا پې قرباني لازمه نه ده. ښه دغه شان چاندي اوس سونه نصاب دی، چاندي چې ده که نه دا سپین زر چې ورته مونږ وایو، دا 2.5 تولې 2.5 تولې چاندي چې چا سره رااله په دغه 3 ورځو کې، اختر په ورځ، اختر نه بعد او یې نه بعد چې کومه ورځ ده، دې کې 2.5 توله چاندي ورسره رااله، باقي سونه هم نشته دی، دولت هم نشته دی او د ضرورت نه زیات سامان هم نشته، او 2.5 تولې چاندي ورسره رااله، قرباني پې لازمه ده. او که د دې نه کمه ده چاندي، بیا پې لازمه نه ده. ټیک شو؟ دغه شانتې نقد پیسې یا سامان تجارت هو یا ضرورت نه زیات سامان، دا قیمت چې دی که نه، دا چې د پاکستان لحاظ سره د تیمه سنن سبا تقریبا 6,000 روپۍ دی. چا سره نقد پیسې یا سامان تجارت پیسې چې دي، دا چې دی که نه 6,000 روپۍ دي، بس په ده قرباني لازمه ده. او که د دې نه کمې پیسې دي، 15,000 دي، 50,000 پیسې دي ورسره او باقي ورسره هیڅ هم نشته دی، نه چاندي شته دی او نه سونه شته دی، صرف نقد پیسې چې دي 6,000 روپۍ د قرباني په لازمه ده. په دغه 3 ورځو کې کدا پیسې د سره علي او کدا نه کمې پیسې بیا به قرباني لازمه نه ده. ښه د نصاب ده. اوس دې کې یو ډیره ضروری او اهم خبره ووري چې چا سره 1 توله سونه ده یا 2 تولې سونه دي یا 3 چې هر سونه ده، آیا په د قرباني شته دی او کنيشته؟ په د باندې قرباني راځي، خو په کم صورت کې چې وسره سونم ده 1 توله ده 2 تولې سونه ده، خو سره پیسې شته دی، 1,000 روپۍ وسره رالی، 500 روپۍ وسره رالی، 100 روپۍ وسره رالی، په دغه 3 ورځو کې سونم وسره لږه شان پرته ده او وسره پیسې رالی، بس دا به اتوماتیک د سونې دا قیمت چې دی که نه، سونې دا نصاب دا به قیمت ته راوړي. دا داسې دي چې د سره نقد پیسې پرتې دي. د سونې قیمت خو نن سبا پاکستان کې تقریبا 1,09,000 یا 1,10,000 یا 1,11,000 دونه دی. نو چې دا نقد پیسې تو سره د قربانۍ په ورځ باندې تو سره سونه پرته ده، 1 توله سونه ده
او دې سره 1,000 روپۍ بالفرض پرتی دي نو 1,09,000 د سونی قیمت شو او دا 1,000 سره دا شوي نو 1,10,000 دا داسې دي چې گویا تو سره نقد پیسې 1,10,000 پرتی دي نو قرباني مې په اتوماتیک لازمیږي ښه دې نصاب ته چې ګوري زما عزتمندو دا ګورې نن سبا په هر چا قرباني لازمه ده ځکه چې هر چا سره سونه پرته ده داسې خو به څوک نه وي چې سره به سونه نه وي ډېر کم تېره خلک دي چې هغې سره سونه نشته د زما عزتمندو هر چا سره سونه موجود ده او قرباني نه کوي ګناهګار دی بیا زما عزتمندو ښه چې نصاب چا سره برابر وي او قربانی نه کوي دا غټ ګناهګار دی د باره کې نبی علیہ السلام څه فرمایي کم انسان باندې چې قربانی فرض ده او د قربانی اونکه وای دې زمونږ عیدګاه ته نه راځي مونږ سره د مونز نه کوي د اختر زما عزتمندو او اکثر ګوره که زنانه سره سونه د زنانه د خبره ووري که زنانه سره لږه شان سونه ده 1 توله ده 2 تولې دي 2.5 3 تولې سونه ده او د زنانه سره پیسې رااله نو اتوماتیک په دې باندې ځان له قرباني لازمه ده په خاون باندې به خپل قرباني وي په زنانو سره کچره سونه وي او سره پیسې دي په دې ځان له خپل قرباني لازمه ده ګوره زما عزتمندو خو په شرط د دې چې دا کالی چې دې سونه چې دوم دې ته حواله کړي چې دوم بس وستا شو او کچره دا کالی چې دې د خاون په ملکیت کې وي اسی خزه استعمالي خو ملکیت کې د خاون هم د خاوني بیا د دې نصاب خاون ته ورولي ښه صحیح شو او کچره د خزي په ملکیت کې بیا هم په دې باندې قرباني لازمه ده که سړی په ملکیت کې او د سره پیسې رالی بیا په دې باندې قرباني لازمه ده صحیح شو ها اوس که داسې وي کنه چې څوک وایي چې موږ سره پیسې ډېرې زیاتې نشته دی او قربانی نصاب پر راغلی دی ای دی بیا سوکی خزه وای چې ما سره سونه شته دی 1 توله یا 2 تولې سونی دی وسره پیسې هم لږې شان شته دی او که زه قرباني کوم ما سره پیسې مکمل ختمیږي یا سالی دی او وای چې زما په ملکیت کې 1 توله یا 2 تولې سونه شته دی وسره لږې شان پیسې هم دي او که چېرې قرباني وکړم بس مکمل مال سره بیا ختمیږي د کور ګزاره راته بیا ګرانېږي نو دې لپاره گنجایش بیا شته دی چې دای قرباني اونکی خو بیا بهتره خبره ده زما عزتمند وګورئ بجلیګر مولانا صاحب نه دا خبره اوریده د بیا قرض را واخلي قرض پیسې چې کوم انسان د قرباني د پر را واخلي کنه چې قرض پیسې چن را واغشته دی وی چې قرباني وکم دی ته به 2 فائدې دي کیږي بلکې 3 یو د قرباني ثواب ورته ملو شو یو دویمه څه فائدہ چې وایي د دې قرض د ختمیدو لپاره به الله تعالی دې لپاره بندوبست وفرمایي دې ته به الله تعالی دونه دولت ورکړي چې دا قرض به دې آزاد کړي قرض به دې ختم کړي 2 فائدې شوي او درېمه څه فائدہ و آینده کال کې آینده غټ اختر کې به الله تعالی دته توفیق ورکړي دته به دومره مال حال ورکړي چې دې به په هغې باندې قرباني وکړي د قربانۍ توفیق به الله تعالی آینده کال کې ورکړي دونه مال به ورته الله تعالی ورکړي چې دې به په قرباني وکړي دا چاته چې کم انسان د قربانۍ لپاره قرض پیسې را واخلي دا 3 فائدې دي نو زموږ بندو که چا سره مال حال نه وي سونه ورسره شته دی 1 توله یا 2 تولې خو ورسره لږې پیسې د نصاب برابرېږي دله پکار دی چې بیا قرض پیسې را واخلي خو لیکن قرباني دې وکړي دا 3 فائدې به ورته حاصلېږي ښه دا خبره هم برابر شوه او دې کې بیا دا صورت هم کېدی چې که چا باندې یعنی قرباني په دې سونې پوجا په لازمیږي په خزي باندې قرباني لازمیږي خزي سره یو توله سونه ده صحیح شو وسره لږ شان پیسې دي خو بیا هم ډېر زیات غریبانان دي دی بیا څوک په داس حالت کې دی پکار دي چې دغه درو ورځو کې دا سونه چې ده کنه که خاونې چرې قرباني کوي وته دا سونه ستا شوه په قاسم قرباني لازمه ده دا د هغه په ملکیت کې دی راولي ښځه به ترنه ازاده شي یا سړی په ملکیت کې سونه ده خو دی وایي چې زه د دې نه آزاد شمه زه غریب یم دی وایي چې که زه قرباني کوم ما سره پیسې مکمل ختمیږي او ګناه د زه بچ شم چې قرباني ونه کړم او ګناهګار نه شمه بس دی دا کالي چې دی دا د خپلې ښځې په ملکیت کې ښځې ته دی وایي چې دا کالي ستا شو زما طرف نه بس چې کالي د ښځې شو خو دغه ښځې له به بیا په دغه 3 ورځو کې 1 روپۍ هم نه ورکوي نه دی دا ښځه چا نه پیسې قبلې په اختر ورځ باندې اختر په سبا او هغې نه بعد چې کوم ورځ ده په دغه ورځو کې د ښځه ځان سره 1 روپۍ هم نه راولي بس په دې بیا قرباني نه لازمیږي ښه دا ولې یو قسمه هیله شانتې شوه خو بیا هم بهتره دا ده چې قرض پیسې چا نه راواخلي خو قرباني وکړي الله تعالی ورته ډېرې فایدې ورکړي ټیک شوه اوس دغه خبره چې په چا قرباني لازمه نه ده او دی غواړي چې مونږ قرباني وکړو
نو آیا دی قربانی کول شي او کنه شي کول؟ بالکل کول شي زمي عزت مندوخه ثواب لا زیات ته سمره ثواب دی د قربانی. نبی علیہ السلام څه فرمایي چې د دې قیامت پر ورځ باندې دا کارونه بم ستاسو په نیک عمل نامه کې تلل شي د دا وختانه تر دې پورې چې دا ګن بلا چې دی دا به هم ستاسو په نیک هغه تل چې دا هغه کې تلل شي زمي عزت مندو دا غواهي هر څه چې دا به تللی شي او اختر پورز باندې الله تعالی ته ټول محبوب ترین شی چې دی هغه وینتوي اول دی د الله تعالی د رضا لپاره چې وینتوي کې د ساروي د الله تعالی ته ډیر زیات وخت دی. نو کوشش وکړئ زموږ عزتمندو قرباني فضایل ډیر زیات دي کوشش وکړئ قرباني ضرور وکړئ. اکثر خلک داسې صورتونه ولا جوړي چې په موږ قرباني لازم نه شي بلکې داسې صورتونه زموږ عزتمندو جوړوي چې په موږ قرباني لازم شي. په لازمولو کې ځان راولئ دا نه چې مونږ قربانۍ نه آزاد شو دې کې ځان مه راولئ بلکې داسې کسانو کې ځان څه په چل راولئ چې مونږ قربانۍ والو کې راشو داسې کې ځان راولئ. ښه اوس که په چا باندې قرض وي دا خبره هم پکې یاده ساتئ که چا باندې قرض وي نو د باندې قرباني کېږي او که نه نو اوس دا قرض څونه دی زموږ دې ته به توجه کولی شي. چا سره نقدې پیسې دي بالفرض 2 لک روپۍ د سره نقدې پیسې پرتې دي صحیح شو او دی خوا پې 2 لک روپۍ خو د قربانۍ لپاره دی که نه که 2 لک دی قرباني پې لازمه ده خو ته باندې دی خوا 1.5 لک روپۍ قرض دی نو چې 1.5 لک روپۍ دی قرض کی نو په 2 لکو کې 500,000 پاتې شوي نو 500,000 باندې قرباني نه کېږي نو لہذا چې چا باندې 2 لک روپۍ ورسره دي خو 1.5 لک روپۍ پې قرض دی په د قرباني بیا نشته دی ښه او که کول غواړي بالکل کولی شي. دا قرض پیسې چې دي دا به ترنه وباسي د نصاب نه قرض هر څه چې ترنه وباسي باقي چې کوم نصاب دی ته اوس ته ما بیان کو 1.5 تولې سونا صرف اور صرف سونا قرباني به لازم وي او دغه شانتي 52 تولې چاندي باقي چې هیڅ نه وي قرباني به لازم وي. دغه شانتي 74000 روپۍ 80,000 روپۍ چې دا وسره وي د قرض نه علاوه قرض چې ختم کی باقی مانده پیسې چې دي دا 80,000 روپۍ دي بس په دمانه قرباني لازمه ده او که قرض پیوي قرض ادا کی بیا باقی پیسې چې کمی بچت کیږي هغه د 80,000 نه کم راځي بیا به قرباني لازمه نه ده. بس دا یو څو خبرې وزمې زموندو که بیا هم تاسو سوالي نو هغه په کمنټ کې رابطه کولی شئ ان شاء الله بیا تاسو د پیولو کوشش کوم ټیک شه. الله رب العزت مخشاله باسته دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله پامان.